آیا یوې بلې ویرونکې او نا اعلان شوې جګړې ته روان یو؟ په کابل کې د جنرال حمید ګل او فیض حمید د بریا د نڅاو تر شا څه پټ دي؟ د جمهوریت نظام د چارو ادارې رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي په خپلو تازه او ټاکان ورکوونکو څرګندونو کې له داسې حقایقو پرده پورته کړې چې د هر افغان ویښتان په تن ودرېږي. هغه وایي د افغانستان د اصلي برخلیک پر وړاندې یوه لویه معامله شوې. که غواړئ پوه شئ چې ښاغلي فضلي د کومې نوې جګړې د پیل خبرداری ورکړی، دا ویډیو تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ډاکټر فضل محمود فضلي په خپله وروستۍ لیکنه کې د هیواد پر روان سیاسي وضعیت او د افغانستان پر اوسنۍ واکمنۍ توندې نیوکې کړي دي. هغه په څرګند ډول لیکلي چې د اوسنۍ واکمنۍ مشران د فکر، سیاست او وفادارۍ له پلوه په هیڅ وجه د افغان ملي روایت استازیتوب نشي کولای او نه به هم کله د افغانستان د اصلي سیاسي داعیې د استازو په توګه ومنل شي. ښاغلي فضلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرو څو لسیزو پیچلو اړیکو او جګړو ته په اشارې سره ویلي چې افغانستان په 80مو زیږدیزو کلونو کې له پاکستان سره په یوه نا اعلان شوې او سخته جګړه کې ښکېل و. د هغه په وینا د دغې جګړې د لومړي پړاو پایله په 1992 زیږدیز کال کې په بشپړه توګه د پاکستان په ګټه تمامه شوه. نوموړی زیاتوي چې د دغې نا اعلان شوې جګړې دویم پړاو 40 کاله وړاندې پیل شو او له بده مرغه بیا هم پاکستان وتوانید چې په 2021 زیږدیز کال کې ترې بریالی راووځي. د چارو د ادارې رئیس یو بل تریخ واقعیت ته ګوته نیسي او وایي لکه څنګه چې پخوا د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال حمید ګل کابل ته راغلی و، کټ مټ د 2021 زیږدیز کال د اګست له بدلون وروسته د ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم کابل ته راغی او د اوسنۍ ډلې له واکمنېدو سره یې په علني توګه خپله بریا ونمانځله. د فضلي په باور د دغو دواړو پړاوونو په سر کې اسلام آباد ته وفاداره نیابتي څېرې ولاړې وې چې د فکري او سیاسي تړاو له مخې تل د پاکستان ګټو ته ژمنې پاتې شوي دي. فضلي په خپله دغه لیکنه کې د افغانستان ځوان نسل ته جدي بلنه ورکړې چې په خپلو سیاسي ارزونو، پریکړو او مبارزو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې ځوانان باید د پاکستانیانو او بهرنیو نفوذ لرونکو څېرو په پیژندلو کې خطا نشي او نه د ابهام ښکار شي. نوموړي په پای کې د یوې بلې احتمالي نا اعلان شوې جګړې د پیلېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې افغانان باید دا ځل له خپلو تیرو تاریخي او ترخو تجربو څخه پند واخلي او پرې نږدي چې هیواد یو ځل بیا د پردیو لوبو ښکار شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو